بسم الله الرحمن الرحیم. په ایران کې د خامنه ای جنازې پر مهال د طالبانو د وسلوالو سیاسي مخالفینو را بلل هلته او په هغه ځای کې ورته تر یو حده پورې هغه نسبي رسمي پروتوکول ورکول د جنجالي موضوع شوله، ځکه چې له مودو راهیسې هغه هیوادونه چې د طالبانو سره هممهاله نږدې او یا په بله اصطلاح خوږې اړیکې پالي، هغه هیوادونه اکثرا د طالبانو له وسلوالو مخالفینو سره هم خپل اړیکې لري. یو بحث خو د سیاسي مخالفینو دی چې طبعا ډیری هیوادونه اوس مهال د طالبانو د سیاسي مخالفینو کوربه دي، چې شاید دا بحث هومره د نقد وړ نه وي یا ډیر جنجالي مسئله ونه اوسي. ولې کله چې د طالبانو د عملی وسلوالو مخالفینو بحث کیږي، دلته بیا موضوع د حساسیت خواته ځي. بحث دا دی چې ولې لا هم ایران لیواله دی چې د مقاومت تر عنوان لاندې چې کومه جنگي ډله ده د هغې سره اړیکې وپالي. سلام، وختم خیر. د رڼا لید خپرونه زه میرویس سانکزی ته وړاندې کوم. دوه محترم مېلمانه را سره په خپرونه کې ګډون لري. سیاسي شنونکی ښاغلی ډاکټر حکمت الله حکمت، پخوانی ډیپلوماټ او حقوقي شنونکی ښاغلی عزیز الدین معارج. دواړو ته ښه راغلاست وایم. معارج صاحب راځو لږ څه په ډیپلوماټیک چوکاټ کې دا هر څه ارزوو. په ډیپلوماسۍ کې فکر کوم چې ګستاخي ونه کړم، هغه یو له محوري اساساتو هغه متقابل عمل دی. یعنی مطلب دا دی چې حتی په ډیپلوماټیکو اداري مسایلو کې هم وایي چې هغه اصل دا وي چې متقابلا تا سره څه کوي هغه پر اساس باندې هر څه عیارېږي. که څه هم د سیاسي مخالفینو شتون په هیوادونو کې او یا داسې یو سیاسي جریان چې هغه نړیواله ټولنه یې تایید کړی او د افغانستان ستونزې حل دپاره دا شاید افغانانو ته افغانستان دپاره بد خبر نه وي، او دا یو داسې حالت کې چې طالبان هم ټولې کړنې سمې نه وي او اکثریت پالیسۍ د نقد لاندې وي، نو داسې وخت کې که نړیوال ټولنه د یو سیاسي ډیالوګ دپاره په مشروع توګه باندې سیاسي ادرسونه باندې فوکس کوي، دا به بده خبره نه وي. ولې یو دا ده چې ځینې هیوادونه هممهاله یو خوا طالب سره نږدې اړیکې پالي، حتی ترکیه هم په دې مثال کې راوستی شو، او بل لوري نه د طالبانو نه تنها سیاسي مخالفین بلکې بحث اصلي په وسلوالو مخالفین د هغوی کوربتوب هم کوي. ترکیه یو ځل که ستاسو په یاد وي حتی د افغان ترک مکاتبو په هکله جدي اقدام وکړ صرف دې دپاره چې فتح ګولن پورې اړوند و هغه وخت جمهوریت مهال باندې. نو څه فکر کوئ چې طالبان او د دغسې قضایاو سره مخ کېدل د دوی د لاسه دي یا هیوادونه همدغسې پالیسي لري؟ مننه. لومړی تاسو ته له سره ووایو که تاسو سوال کوئ په ډیپلوماسۍ کې خو متقابل هغه وي، نو اوس تاسې سره مې شروع وکړئ، ځواب ورکړئ مهرباني. مننه جناب استانده صاحب محترم. لومړی تاسو ته ګران میلمه محترم ډاکټر صاحب حکمت ته، تاسو تخنیک همکارانو ته، لیدونکو اورېدونکو سلامونه احترامات وړاندې کوم. دلته باید یو څو اړخو ته موږ اشاره وکړو. یو د موږ خپله کورنۍ دنده ده چې موږ باید څه وکړو په دې هکله باندې، څه باید کړي وای، اداره باید څنګه وای، څه اصلاحات هم راوستلي وای چې نړیوالو ګاونډیانو موږ ته په کومه سترګه کتلی. یو بیا د ډیپلوماتیک اصول دي د 1960 کال او د 60 کال او د نړیوالو موازین دلته باید کتنه وکړو. یو بیا د ایران په هکله چې مشخص بحث ته لومړی به همدې ته راسو. ایران له ډېر پخوا نه خپله ایران تقریبا تاریخ دې چې ګورې خلک ډېر بحث پرې کوي، ډېرې خبرې پرې کوي چې ایران داسې و واسې و. مانه که خپله ایران ته موږ ګورو، ایران خپل یو جعلي تاریخ لري او یو جعلي هېواد ده، یعنې په جعل باندې د خپله بنیاد کېښودل سوی ده. د مثلا که ډېر پخوا تاریخ ته لاړ سو، مادیان چې له آریاناوریجن لاړ دلته یو بنیاد کېښوده، بیا زید و عراق و مختلف نمونه و، بیا خاور میانه سه، بیا پارسا ابن باسور چې راغی له عربو نه دلته منطقه په نوم د پارسا و فارسا په دې باندې یاده سوله. بیا نو کراکرانو دوی ځان ته هغه پخوانی ایلیایي و، مثلا ژبې چې شیباني و پهلوي راواخیستله، دریځ ژبه نه چې زرنج نه یعقوب الله سفاري وخت جوړه شوې د فارسي جوړه کړله. عراق و د دا هېوادونه پخواني راواخیستل، مثلا ځان ته ایران جوړ کړ. ما هم اوس وایي چې ډېر زیات تاریخ خپل پورته کوي او کوي. د دې علت همدا ده چې غواړي دغه سیمه چې افغانستان د آریاناوریجا و آریایي قومونه چې له دې ځایه تللي دي، دا غواړي په ډول باندې لرې کړي او تاریخونه
ځان ته برات ورکړي. مثلا د امپراتوري د هاوشان چې وه دا افغانستان کې وه، معمولا مشترکات د هېوادو چې راځي هغه هېواد کوم یو د چا جزي هغه رهبري ته ګوري چې رهبري چېرته ده، مشرتوب څوک رهبري کوي، نور مځکې نیسي. یا د پېشتاتیانو ته لاړ سو، یا د کاناریانو ته، هسپیټالیانو ته، سامانیانو ته. د دوی ټول پایتخت بلخ و، بخدي، بخت، بلخ دا جونه وه. دا خپله 6,000 کلنه کرناویجنه چې دا 10 قبیلې راغلې، پکتا، سیوا، علینا، ویشانه، بالانا او داسې لود و درهو. دا یو ډله چې لاړله معدن یې ملالته جوړ کړ، یو ډله همدغه داوډین د تروپستان د انس راجیسو یو پورته لاړه. خو په هر صورت تاریخو ته به ډېر نه ځو. او بالکل ولې بحث دا دی چې دا بحث په ایران نه خلاصه کیږي بلکې د سیمې ګڼې هېوادونه دا کړنه کوي. خو خیر په هر صورت دا مثلا که کوشانیانو، اشکانیانو، کابلشانو، صفویانو خو ټول راز ټول معلوم دي، تر غزنویانو تر هوتکیانو پورې. خبره په دې کې ده چې دغه راز پټوي دوی چې یعنې مثلا افغانانو په موږ حکومت کوي. برعکس یو څوک چې غریب سي یا ضعیف سي بیا دغه خبره څوک نه مني. ایران داسې یا ژبې ته چې دا قوم چې ور تقریبا 15% ترکان دي، دوی 53 قومه دي، موږ ته تشکیل بل ډول ده. ژبه یې مثلا زیاتره عربي وه، دا الفبا و دا شیانه. خو په هر صورت ته به نه ځو افغانستان ته. له هغه ابتدا نه وړاندې خو موږ یو تاریخ لنډ وویلې. په بنیاد د افغانستان چې کېښودل څه کله چې دوی دغه فاسد جورج پرون د ګورګین رالېږلی و په 1804 کال کې، تر 1809 کاله دلته هغه ظلم زیاتی ده وکړه چې هیڅ بشر په دنیا کې نه و کړی. دغه جینه خیزشونه یا حرکات د پښتنو د افغانانو په ټوله کې راجیګ شوله چې په راس کې ستر میرویس نیکه رحمت الله علیه و، فتوا یې راوړې وه، خلک راجیګ شوي د ظلم په وړاندې. کله چې دی راپورته سه حکومت جوړېدل و، دلته ایرانیان ورخطا شوله. مخکې له هغه نه تاسو یقین وکړئ و دغه د موږ یو قوم ده، ورونه هم دي، هزارهګان دي. دوی دغه تقریبا په 1488 کال کې شاه سلیمان صفوي راغی، په زور دوی اهل تشیع وکړه، مذهب یې تر واخیسته. دوی خپل مذهب و، بودایزم و، یوغوري یې ژبه وه، فارسي یې کړه. په قندار کې اجازه نه وه څوک غیر فارسي بل څه وایي. دغه و د قنداریانو تقریبا اوس هم 40% ژبه دري ده. تاسې واسې درخت، سایې، سیبان دا ټول هغه دي. مثلا شانه په مجبوریت باندې تازیانه وهلو ټکولې. خو خیر دا تېر شوله. کله چې بیا میرویس نیکه راپورته سه د دوی په وړاندې باندې بیا یو توطیې جوړې کړلې د دوی په منځ کې بعضې خنډونه. خو په هر صورت د ده زوی لاړ اصفهان ته. په غجي کې دغه د تره زوی شاه اشرف سره اړیکې دوی نیولې وې د ترکانو له لارې نه په ضد د دې باندې. هغه راپورته کاوه چې شاه محمود خو یې تا پلار میر عبدالعزیز وژلی. دا قصې جوړې کړې. خو بالاخره یې خپله لور بالکل معرض صاحب را به سو ودرېږه زه لنډ پرې راځم. خیر بیا پس ښه مهرباني. دلته کله چې درانیان سبا دې نه به تېز د هوتکیان نه درانیانو حکومت چې جوړ دلته ستر بابا احمدشاه بابا رحمت الله علیه حکومت جوړ کړ په 1840 کال کې. دوی له آزاد خان سره اړیکې جوړې کړې. په ده په وړاندې توطیې شروع شولې. کله چې هغه اوس به د تاریخ ته نور راځم چې نور د نن څه کړي وه، جمال خان سره څنګه اړیکې جوړې کړې وې. خو په هر صورت دلته چې کله دی وفات شه د ده زوی ولیعهد تیمورشاه دراني کېناست په واک. دوی دغه مشر ورور سلیمان شاه راپورته کړه له هراته چې ورسره لښکرکشي وکړه، ته مشر یې. دلته ګډوډي جوړه کړله. ګډوډي تر دې اندازې شوله چې بالاخره پایتخت راغی کابل ته. هلته په توطیه کې ډاکټر شاه ولي خان ووژل شو. راغ به سو تیمورشاه ته چې دا جنجال خلاصه شاه زمان په وخت کې دلته و سیاست شروع کېږي. جان ملکوم سره دوی خبرې وکړې په 1801 کال کې. سفیر د انګلیس و په ایران کې. په دې سفاره په دې ځای کې پلان دا و چې امپراتوري دراني باید ختمه شي. دلته یې چې دې سره خبرې وکړلې. هلته بیا بل جنرال و په خپله ستر مک نیل سره او همداسې جان ایتون سره د
د رنجیت سنګ دا قصې راپاڅولې مارو صاحب دا مسایل دومره خوندور اساس دي چې مونږ هم پکې لاړلو ولې بحث نه لري کیږو ځکه مې سوال تکرار کړ چې زه اوس ځان راتاویږم سانه سره بخښنه غواړم خیر یو نه هیله کوم مهرباني موږ ته خوند راکوي چې پوه سي چې دوی څومره ظلمونه کړي بیا زه راځم تر دې پورې چې خوجا باودین ته مثلا دغه پنجشیر ته مثلا کلاب ته دا دوه تیارې له شرقي میدان دی مشهد نه چې رشید هلته په نوم هلته ناست و او دا یې لېږلې او یا په داوله دوره طالبانو کې چې کله امریکا راتله تاسې په دې خبر یې چې څه نوم یې د ټامي فرانک قماندان د امید امریکا راغی دلته د سپاه مشر یحیی مصطفوي لاس سره یو کړل 10 وارې په دې ترکمنستان کې او په چاوخوا هېوادو کې سره وکتله تر هغه چې بیا خامنه‌ای ویل اگه ما کمک به امریکا نمی کردیم به این آسانی افغانستان هم نمی گرفت ویل همده خامنه‌ای چې نن هلته جنازه پرته ده همده په صراحت باندې ویل چې څو ځله دا خبره وکړه که ما مخالفین را د جمهوریت وخت کې ویلیم با امر امریکا با همکاری امریکا توقع میکردیم همیشه چې په افغانستان کې حکومت دوی مخالفینو ته واک او قدرت ورکوي او کمک سره کوي مرسته سره کوي همیشه دا کار کړی دوی همیشه دوه رنګي سیاست کړی ما خو دا تاریخ تشریح کول دا پاینده محمد خان دی واسه په شاه زمان تاوان کړ دغه مشر زوی فتح خان د دوستمان خان مشرور وزیر فتح خان راپورته کړ هغه تی ویل ک ته لاړ سي به حکومت نشي کولای چې شاه محمود درانه را مخه تک زمان شاه پیړون ک دلته بیا بیرته په توطیه کې قصې وګدید لنډه کوم وزیر فتح خان خو هماغه تاریخي بحث هم چې راواخلی بیا هم یو څه دې ته راګرځي چې موږ ملامت یو موږ منلي نه ما هغه خو بل څنګه ده بیا د موږ ملامتي د دنیا اصول ما ویلې کنه اول خو دا کار کوي او بالکل دی کوي خو راځه نو چې وس لنډه خبره چې بیا د عثمان خان په وخت د څه کړي دی وردا په پریدو دغه نږدې وخت د خبره دی و د امیر عبدالرحمن خان پاکړه دغه هزارستان دغه میر عباس بیک او عبدالقدوس بیک عظیم بیک ولې راپورته کړل دا خپل دغه نجفي څه نومېږي د شیرازي فتوا یې ولې ورکولې دلته د راجي کړه جنجال د جوړ کړ په امیر عبدالرحمن خان ته او دغه پلار د تبوله برجن کې د قید کړی و پر صورت دې نه بم تیر سو د امان الله خان په وخت کې ستا دلته یو محمود سامي په نوم باندې یو جاسوس راوسته او بلې څه نومې د صادق علي وکړه څوک خو خوشبختانه چې دا دستګیر شول دی همیشه په افغانستان کې غیر مداخله نه غیر تفرقه نه غیر د ژبې د افغانستاني کلمه ول راباسي ولې ایرانستاني نه وایي ځان ته دا خپله د ایران نوم چې تاخلي ارینا او نرینا خدا خو تاریخ موږ ته ولو ته د میراث خورې اریانا وریجه خو دلته موږ سره ده بیا 15,000 ورکا او ظاهر شاه ته دې خو په چپاوه دا هم غلط کار و بیا نو راسته دې ته چې د کډوال نه تا څومره استفادې وکړلې په کومه نومو باندې بیا له دې نه هم در تېر سم دغه اشکانه دې ولې جوړ کړي خپل احمدشاه مسعود وایي زه نه وایم نه ته وایي احمدشاه مسعود وایي و در این شک نیست که مزاری وابسته به ایران است از ایران پول میگیرم و ایران امرش کمک میکنه کانو که مزاری د سته کمک مزاری خلک په سرو میخونه نه وله د خپل خويندو تی پرې نه کړله یو اجباري ولا تیر نه کړله خدا ته نو ایران ته پیسې ورکولې ولې دا جنگونه د موږ تر جوړ کړل آیا په ډیپلوماسي کې چې اوس راسي ډیر سوي دي خو خبره دی کې دا خبره اوس ګورای مخالف تا راوختی کته اصول مراته خطابه د دغه څه نومېږي دغه د بلوچستان د مصر مثلا بیلې مشر یا د څه ورته وایي د ازادي د بلوچ لیبر پارټي به دې راوختی وه که به د شهباز شریف هم راوختی و دا کار دی آیا په دې توجیه کېدای شي چې اصولا په ډیپلوماسۍ کې له تاسو څخه پوښتنه یو تخنیکي بودی او یو مسلکي بودی چې که هیوادونه
نورې اړیکې ولري لکه طالبان چې له ایران سره لري، لکه طالبان چې له ترکیې سره لري، لکه طالبان چې له پاکستان سره لري. یعنې ډیپلوماټیکه اړیکې د رسمیاتو تر حده نه وي، یوازې کنسولي چارې پکې وي، تګ راتګ پکې وي، سفیران یا شاژدفیران موجود وي. په دغسې موقعیت کې شاید دوی وایي چې موږ په رسمیت نه پېژنو، نو ځکه موږ ټول هغه طرفونه راغواړو چې دغه هېواد په استازیتوب پېژنو. آیا داسې توجیه کېدی شي؟ ګورې تقریبا تر حده پورې خو ما ګرم دوی ته خو رسمي بلنه ورکړې وه او د افغانستان د استازو پیسې ورکړې وه. هلته یې عنوان هم چې یاد کړ ویلې چې د افغانستان د رئیس الوزرا مرستیال. او دا خبره ګورې موږ دفاع له چا نه کوو، خو حقیقت باید ووایو. ګورئ کله چې حاکمیت قلمرو نفوذ څوک ولري په حساب د اصول د دولت کې هغه دولت ده. دا چې بیا شکل د اداري او رژیم سیاسي او ساختار دولتي څنګه فرق کوي. په هیڅ نړیوالو اصولو کې داسې مقید نه دي چې یو دولت ته ووایي ته بل دولت یا ډله یا گروه یا سازمان په رسمیت نشي پېژندی. دا د هر چا مرضي ده په هر ډول یې چې پېژني. یو شي کې که څو دولتونه یو ځای سوي وي او اصول یې جوړ کړي او ژمنه یې کړي امضا یې کړي چې موږ فلاني سره داسې کړنه کوو، بیا استثنا ده. اما نه نه په مشروط ملل متحد کې، نه په موازین د نړیوالو کې، نه په اصول د ډیپلوماتیک کې، نه په اساسات خدمات کنسولي او پروتوکول ډیپلوماتیک کې هیڅ مقید شی نشته. نو بنام دا چې اوس نن سبا دوه بلاکه دي، بلاکونه احتیاط کوي او دې لپاره د ښځو د حقوق د بشر لپاره یو عمومي څوک نه غواړي راوړاندې سي ځان ملامت کړي. اکثره چارواکي د خپل هېواد له ښځینه او ناانجلکانو ویره هم لري، انتخابات کې بیا رایه نه ورکوي، په بوتلو یې په میوو یې په هګیو په دوی ولي تانې ورکوي. دغه لپاره زیات انجلکانې محرومې دي له درس نه، له مکتب نه، ښځې بندیانې دي په کور کې، کار اشتغال نشته. نو تا ولې په رسمیت په دې قاعده کې بندي. اما په یا پروتوکول د ډیپلوماتیک کې بیا ته یو بلنه رسمي چاته ورکړي دې ته هیات ډیپلوماتیک وایي. یو خو پرسونل ډیپلوماتیک ده، وسایل ډیپلوماتیک، یعنې د ډیپلوماټیک عرف او اصولو له مخې دا مناسبه نه وله چې هلته د طالبانو وسلوال مخالفین یا نور مخالفین هم د یو جهت په توګه وبلل سي. بالکل خو همدا خبره زه وایم که نه تفکیک دا ده چې دا اوس هیات ډیپلوماتیک ده، ځکه تا رسمي غوښته ده. کله چې بلنه دې ورکړه د یو چارواکي په توګه که په رسمیت پېژنې که بل بخش ده. اما تا خو اوس رسمیت ورکړه، رسمي نه پېژندل د حقوقي لحاظه داسې دی ما ته هېڅ اعتبار نه هېڅ نه پېژنم، څوک یې ته هېڅ نه پېژنم. مانم کله چې بیا ته دا رسمي د تا سفیر ځي هغه ته به تا بلنه ورکول کېږي، ملا حسن خو ته هغه صلاحیتنامه ورکوي خپل مرستیال ته، دی ځي دا خپله پروتوکول یا تشبه ډیپلوماتیک تا وکړله او دته بلنه ورکړه. دا هیات ډیپلوماتیک ده. د هیات ډیپلوماتیک په لیست ډیپلوماتیک کې مقام یا پرستیژ لوړ یې هغه ښه هلته هغسې موقعیت ته وایي. ډېره مننه مهارت صاحب، بیا هم تاسو راګرځو. بیا مخالفین په کوم نوم ته راغواړي که دغه کار موږ وکړو، مثلا پوزیشکان هم راوغواړو، مریم رجبي هم راوغواړو، آیا بیا تا چغې اسمان ته نه پورته کېږي چې ولې دا کار هم کړی؟ نو بنا دا کار غلط دوی ولې کوي؟ دوی سیاست کوي. هغه اصلي خبره دا ده چې پاکستان ده که دا دوی سیاست کوي، په سیاستونه یې کړي، دا کڼې تاریخ ما یاد کړلې، دوی یې کولی، دا دوی حق ده. موږ باید خپله ځان هوښیار کړو. د ځان په هوښیارتیا یا دا چې څه کولی شو په دې هم غږېږو. حتما تاسو راګرځو. سره بخره غواړم یو دقیقه به وخت واخلم. دا په ژبه فلو شوار نه میکانیزم باندې باید کار وکړو، قانون باید جوړ کړو، اصلاحات باید اداره کې راولو، په خپلو زیربناوو کار وکړو، خپل اقتصاد پیاوړی کړو، پانګونې ته نورو ته قانونو ده. که دغه شیان موږ ولرو بیا په دومره ټیټه سترګه، په سپکه سترګه، په بده سترګه نه بیا ایران ګوري نه بیا پاکستان موږ باید بمبارد کوي. دا د خپل لاس هم دي. دا 50 کاله چې هڅه هم کړي د خپل اوس هم دوی اورېدلي دي چې امریکا او دوی راځي باګرام تودېجوی ته تغییرات راولي، بیا دغه د مسعود ډله حاکم کېږي، د مسعود ډله د طالب د لاس حاکم کېږي، طالب د مسعود ډله لاس حاکم شوی په افغانستان کې. زه حتما پر داخلي مسایلو آباد یم، غږېږم، تاسو سره راګرځم. متاسفانه دغه مشکل موږ لرو. حتما بیا هم تاسو سره مهارت صاحب همدغه بحث چې تاسو مخکې غوښتل پیل کړئ او پوښتنه کوو همدغه برخه کې چې موږ د ضعف ټکي څه دي. مثلا د جمعه خان بحث کېږي په بدخشان کې، قسم هغه دا شان رد کړي دي، ولې انګېرل کېږي چې
ورو ورو په سیمه کې ځینې هیوادونه لیوالتیا لري چې دې مسئلې ته راودنګي او د جمعه خان ملاتړ وکړي. مثال جمعه خان یوه قضیه رامخته شي یا د وسلوالو مخالفینو شتون او هغه اوس پاکستان خو دا کار کوي، نور هیوادونه هم کوي. موږ یو اوس هلته خصوصا موږ چې وایو بحث افغانستان وي، ولې واکمن طالبان کوم فرصتونه لري چې حداقل د دغسې مسایلو مخه ونیسي چې هم له دوی سره راکړه ورکړه او سلام کلام ولري، هم بل سړي ته ټوپک ورکړي او راشي دلته در سره جګړه پیل کړي. د دغسې مسایل د مخنیوي لپاره تاسو مخکې ویلې چې موږ باید یو ښه سټیج نه وغږیږو. دا ښه سټیج څنګه ترلاسه کوی شو؟ مننه جناب استاد عزیز محترم. دا جمعه خان او دا فلانه فلانه ټاک ټاک مسلې دي، خپل اعلان وکړي چې کوم شی نشته. نن سبا داسې ډلې تپلې واړه واړه کسان سر نشي پورته کولی د هېواد د وړاندې باندې هېواد په ضد باندې. بل افغانانو نور نو چا چې درېږي نه چې چکه مای چکه نه کوي، خسته سوي دي. هماغه محمد مسعود نور سین څوک نه درېږي. ولکه طالب هم چې خدمت ونه کړي او دا کار بار دی خاطرونه که څوک پسې ودرېږي. خلک نور هوښیار سو په هر څه باندې پوهېږي. دا پاکستان اسناد راوویسته چې دلته نه جهاد و نه کومونیزم و، نیابتي جګړې وې د امریکا او د روس و ډګر افغانستان و. بله نیابتي جګړه جوړوي، بله نیابتي جګړې مخه باید ونیسو، بله نیابتي جګړه کېږي او تر ټولو زیات مسؤلیت ورګرځي طالب ته. بالکل دا دې ته اوس پام خلک ډېر کوي. ګمان نه کوم د هغه کامیابي به اوس ګوره پاکستان څومره هڅې وکړې بیا کامیاب نه سه. و د میراب و منبر و د اودس و استنجا په نوم څوک غولوی نه سي. دا خبرې هم اوس ختمې سولې، هر څه اوس برباد سو. راوسو دې ته چې موږ باید که هوښیارېږو هوښیار سوي څه وکړو. پاچاهان پخواني خو زموږ ټول خاینین وو، ټول تر کرن یو به احمدشاه بابا چې دا وطن جوړ کړ او مسیان ورته ونه ساتلی تر مسیانو پورې شاه زمانه پورې. بل هغه نو دلته کوم سم سړی نه دی راغلی. سم چې راغلی هغه ته موږ غدار وایو، هغه ته موږ خاین وایو، هغه ته ستمګر وایو. هغه چې بنیاد یې هم ورکړی زر ویشتلی د باندې وړی د سکرن د غرګانو. نو اول دغه د ایران په مقابل کې که واقعا دلته یو دریځ افغانستان د ایران ژبه تر ننه پورې ولې چلیږي افغانستان کې. خپل افغانان پښتانه ژبه نه لري، پښتو ژبه، نو ولې د فرهنګ ته رشد ورکول کېږي تمام ورځ. بیا ناستې خبرې کوو که والا فرهنګي شیان پاکستان راوړلې. حتی موږ وزارت خارجه کوو، یو وخت کې دا د رباني په وخت کې یو سرپرست وزیر ډاکټر نجیب الله افراحي و. زه تشریفاتو نه استازی وم، دوه مې سیاسي نه و او بلې شعبې نه و. یو تیاره اسمان پرون راتلله او ته کشف شوله ټول مهمات سلام پکې و. پرون د سامان راوړي سفارت ته ټول رشوت و خبرې کته پورته کولی. یوازینی کس زه وم، یو بل کس بنده کړله. تهدید د مرګ ته موږ ته وویل سو، خو موږ ته به وتښتو لاړلو. پرې نه خو تیاره بېرته والوتله. سم سلا و تجهیزاتو کتابونه شیان خو راته زه په ایران کې ډیپلومات وم. داسې رسالې دا د خمیني میلیونها عکسونه به چاپول د عاشورا په ورځ به راتلل. آیا څوک اعدام شو په افغانستان کې؟ آیا چا وویل دا سلا او د مهمات دغه خبرې او دغه افغانستاني و افغانستان و پانتون و دانشگاه و دې پاک ما چا پوښتنه وکړه؟ وایي علني وایي که من از ایران شهر هستم. چا ورته ویل است ایران راکړه، پاسپورت مسمر راکړه، یو څو چاپېړې و یو تاکس مالم تر واخلي. نسته دغسې تدابیر، دغسې مسایل نسته. مخکې له دې ملا غني برادر نه دا خپل خلک باید پردی لمن ته ورونه غورځوو، پرې نه ږدو، باید له موږ سره ووسي، باید اجماع موجوده وي، باید د ولس مشروع غوښتنې ومنل سي. کنه دا خلک د احساساتو پر مبنا باندې مې ورځ ځي او پښه ږدي بلې غلطې لارې ته. نه نو کومه خبره د چا منل سوې ده؟ دا خو خاصې خو یو له بدو د برتر فرق من کوو. اوس مثلا پخواني دومره فاسد غله بېحیثیته بېشرمه او بیا له هغه نه مخکې چې د شر و فساد ډله وه، غیر له ویشتل، چور، چپاول، مرګ، په خپلو تجاوزونو په خپلو خویندو بل کار د دوی نه و. ځکه په هغه وخت کې هم طالب ته ترجیح ورکړه سوله، اوس هم دې دوره کې ورکړه سوله. ځکه ادارې خراب دي. دغه غرب پردیو دغه شی په موږ راولي. زه په صراحت وایم که دغه وضعیت د طالبانو په دې سرکو باسازي څوک نه غولېږي، که دا دوام وکړي، ایران په دې خبر ده چې بېرته شر و فساد را روان ده. شر و فساد که بیا افغانستان نه کړي، بیا په دې پوهېږي چې بېرته طالب را روان ده. واک و اختیار د موږ نه تاخیصه ده، همدغه د موږ بې کفایت رهبران
له ډېر پخوا نه چې ما تاسو ته عرض وکړ چې پاچا طالبان دا ځل چانس لري زمان دا ځل چانس لري چې لکه تاسو ته چې اصلاح نشي بل څوک در باندې راځي د اصلاح چانس لري دا اوس لري که ایران غواړي بد نیت لري که پاکستان بد نیت لري ولی افغانستان یا طالبان که وغواړي دغه بد نیتو مخه نیوی شي چا یې مخه نیولې زه دغه سوال کوم تا د چا ویلې ته د خپلو خویندو مکتبونه بند کړه چې ټول د یو سوالو دردسر جوړ کړه چې خپله نه څه توجیه کولی یا راسه لکه امیر عبدالرحمن خان او پارس زنګار ته ووته خلکو ته چې یو خلکو دغه انګریز ما نه دغه شی غواړي څه وکړم جرګه سئ جرګه به څه بېرته به لاړه بالا حساب ته ورغله ورته کې وایي ملت مې دا غواړي څه وکړم خو راوځه ورته دوحه کې دغه شی رامنې امضا کړی څه وکړم چې موږ درته وایو چې ورور دغه لار دی حل ټینګ ټانګ ته ورکړه 1 میلیون روپۍ ورکړي مشورې درکړي سیستم درته جوړ کړي او ناسه صاحب چې نن سبا د بل سبا د استثنا ده او امر ثاني ده شرمېږې نه شرم نه لرې موږ د نورو حکومتونو چې یادو په شرم په سپکه سبا ته م یادېږي خو کې نه ووایه چاته څټ دې نیولی مردار خو وایه دغه مشکل د دغه رامنې امضا کړی څه وکړم دا خبرې ته توجیه نه لرم هر چې ته موږ توین و پښتون توین ده افغان توین ده چې یهود سره کړم سټ سره کړم له تور سره کړم سپین سره کړم ما ته وایي رهبرانو دې ولې مکتب بند کړی څه ورته ووایم خبر مې بې کفایته ده ښه ده بې کفایته ضعیف ولې ناسته په چوکۍ خو دغه شی خو ته معلوم کړه خلکو ته دا کوم دا کوم دا کوم دا کوم بیا ټک یو سوال درلود چې مکتبونه که چیرې شرعي بند لري مفتي دې کېناو چې فتوا ورکړي که قانوني بنده شي قانون دې راوړي که کوم بل ذاتي او طبیعي هغه لري خو راسه ورته توجیه ورکړه کومه دنیا کې چا خپله لور نه باندې ظلم کړی دغه یوه نقطه دې موږ ټول تباه کړي نور که 100 کاره وکړي ټول دې په 0 سر کېږي غل چې هر څه کوي اخر خلک غل شر و فساد چې ورسره څه کوي موږ هماغه مثال کوو چې غله مفسده غاصبه له هغه نه پورته چې ځي و دغه مزاري د که به راپوسي ورته عزت ته خو هغه بې حیثیته چې خپله خویندو تیرې پرې کول سیافه ته خو هغه بې غیرته چې تراتل ته د جنګونه کول ګلبدینه ته خو هغه بې حیثیته چې دلته دې ویشتل کول کمونستانو ته وایي تاسې خو هغه بې کفایته چې خلک ژوندي د خاو لاندې کول همدغه چې زو پاچیان ته تاسې هغه بې کفایته یې چې خپل دولت ملت هم کار نه ده کړی خپل فرهنګ ته هم کار نه ده کړی تاسو خپل احمدشاه بابا خو مجبوره وه ځکه پښتانه بې سواده وه قزلباش راوستلي وه دغه کلا سرغکان چې ورته وایي خپله محمود حسیني هم قزلباش و چې فتوای شاهین ده لیکله منشي دربار هم و اصل شاهي کتابونه ده لیکه مجبوره دیوان اعلی کې دیوان بیګي مجبوره چې عبدالهادي قزلباش کړي تاسو خو مجبوره کادونه شان موجود دي ولې دا تغییرات نه راوړي ولې تا ته راځي فرهنګ دلته راوړي مخه ونیسي که چا اوس ویله کې افغان نیستم خو سند و جایداد ټول ضبط کړه تر وایه کړه چې پوه دی که افغان د ده ډېره مننه چې متاسفانه د پرونې وخت یاري نه کوي نور بخښنه غواړم 4 هېواده په دنیا کې قومي نوم لري په شمول د روسیه په شمول د فرانسه تاجکستان ازبکستان هلته غږ نشته خو هویت جوړېږي له قومه یو نوم نه یو ملي مسلې نه کله کله پراخېږي هغه خپل لاس ورکوي زه پښتون یم جرمنی چیغه زه دوچ یم اروپا ورته جرمنی وایي انګریزانو ته المانی وایي خو زه پښتون یم ما د هندوس پټان وایي که فارس و عرب راته افغان وایي خو هغه هویتونه خو لاړل هغوی وارداتي دي دغه هویت درته جوړ شه تا لپاره پښتونستان یې نوم پې کېنه کړله که نه یې علي څرنګه نور محمد علیزی جمال خان دوی خو شړه وایي ته پښتونخوا او پښتونستان او پښتونکوټ پې کېده خو یې تا لپاره افغان نوم پې کېښود دا څوک تا اعدام کړي دي څوک تا جزا ورکړې چاته دې ویلې څه د ملي ګټو ملي ارزښتونو ملي لارو په نوم باندې دا اوسني حکومت اخري خبره دغه دا بلندمنزل چې وینه داسې ناست دي دغه ته د بیت المال په نوم نه ساتي ته نه ساتي همدغه حکومت همدغه ملا حسن ته ملا هیبت الله ته زه وایم خو طالب یې کینوله ماسې بیت المال ورکړې تا پوښتنه کړې ده له کومه کړي که د رښتیا امنیت راوستلی هغه ته ووایه ورته زه امنیت ضرورت عسکر ته نشته راوړه چوکیدار دې کېنوه که امنیت نشته خو بیا نه بیا ووایه هغه ته ووایه چوکیدار خپل پیسې ورکړي کومې ستا محاسبه ته وکړه نه برعکس په پاکستان درته ویلي چې هغه به ساتي ځکه دوی ورغلل عثمان قریشي د قریشي څرنګه وزیر د خارجې ته ورته ویل هغه ورته ویل ته به نه اوسېږې وایي جایدادونه واځه طالب ته امر کوم درته ویې ساتي درته په امر یې ساتي 10 نفر همدا اوس د دوستم په کور کې دی تایمور په کور کې په دې ځای کې
طالبان مات کړي د بیت المال دوی ساتي او ډیره مننه نه چا پوښتنه وکړله ډیره مننه کوم سبا چې هماغه راسي د کېک ورکوي او بې ګناه خلک وژل کېږي دلته ډیره مننه چې معاملې خلک نو څنګه زړه ښه کړي څنګه ووایي چې ولا دا وطن مې ده دا او بېشکه ډیره مننه کوم متاسفانه چې وخت یاري نه کوي د بحث نور آباد هم پاتې په هر حال باندې دواړو محترم مېلمنو څخه مننه کوم تر بیا مو پاک الله امان